حضرت موسی علیہ السلام څومره جلیل القدر پیغمبر دی. داسې پیغمبر دی موسی علیہ السلام چې په پیغمبرانو کې لږ جلالی مزاجم لري، غصناک دی. ملک الموت ولا راغی، چې ملک الموت ولا راغی دا انسان په شکل وسو کې وي د مرګ فرشته یم. خیر دی څنګه رالی ستا ټیم پوره دی ساده نو بس. اوس موسی علیہ السلام ته دا خبره کوي ټیم پوره دی ساده خمانه سو باسه چې سپېړ اوچته کړه په دا مخې وو. بخاری شریف کې حدیث ته ګورئ چې په دا مخې وو سترګې ته لنده کړه. هغه خو خدای پیغمبر خو عجیبه زور یې دوه کسو منځ کې جوړه نه کوله، یو بني اسرائیلي او یو د خپل د فرعون د قوم نو دواړه سره نښتې دي. فرعون والا ظلم کوي په هغه بني اسرائیلي باندې د موسی علیہ السلام په قوم یې ودی ظلم مه کوه. ولې ظلم کوې؟ جاتې ورسره مه کوه. ستا پکې څه کار دی؟ نه زما پکې کار شته که نه؟ ته ولې ظلم کوې په ده باندې؟ د هغه دونه غټ ګېډې وړي شي چې تی ورته په سره د پلار به یې مه وړي. خو د فرعون د قوم نه و، هغه ته خو ځان ډېر لوی ښکارېده او دا بني اسرائیل دوی ته داسې ښکارېدل لکه دا چوړیان غوندې چې دي، خدمتونه به یې پې کول. ستا پکې څه کار دی؟ زما پکې کار دی که نه؟ ته ظلم کوې په ده باندې. ښځه چې ظلم پې کوم دا د پلار به هم دا پنډ وړي. هلکه سمشه ګوره نه یاره تا پکې څه دي؟ موسی علیہ السلام ورغی خو چې څنګه فوکزهو یو سوک یې ورکړه ذوالقندار ته ورسو، یو سوک سره پرېوته او ساتې ووته. خو د پیغمبر سوک دی. اوهو دا څه شو؟ ما خو ورته عقل ښه ادب مې ورته ښه، نه مې ورپسې توره راغېشتې نه مې ورپسې غشې راغېشتې نه چاړه. ادب مې ورته ښه، سوک مې ورکړه، په سوک به ما وې دې پېښې خو پکې مړ شو. اوس سار له بیا روان دی په دې لارو کې ګرځي. موسی علیہ السلام چکر لګی، هغه سړی لګیا دی بل چا سره یې جګړه ده، چې بل چا سره جګړه ده هغه سړی په ده ظلم کوي. د فورا موسی علیہ السلام ته آواز کوي ای راشه که نه، هغه پرون نه باندې هغه سړي ظلم کو او نن را باندې دې ظلم کوي. او موسی علیہ السلام وایي خبره ظالم بچي خبره ښکاره کې دا څه کې ابل پوه شو ښه دا پرونې ده والې دی په سوکه او وجلې دی بس هغه ته یې خوا کړی وایي خدای ته وګوره موسی علیہ السلام زما توبه ده دا څه کې ماله لاس راونړي پرون دی یو وجلې اوس ما وجلې. بس موسی علیہ السلام پوه شو خبر راس خو پاش نو د هغه یو سوک کې کمال و، یو سوک بیچاره ورکه ځای ته به یې رسو. نو چې ملک الموت ودي تا نسو باسم ما نسو باسې غصه شو ورته خو چې څپېړه یې ورکړه په دا مخ یې ووو ملک الموت د سترګه ړنده کړه. خو د انسان په شکل ملک الموت واپس سمېدی شو خپل حالت ته، خو په حقه شکل رب العالمین له ځان ورسو. اوس الله د هر څه نه خبرېږي خو بعض څیزونو کې د رب العالمین حکمت دی چې هلته رب العالمین له ورسېده. الله هغه بنده له دې لېږلې ما چې کوم مرګ نه غواړي دا د ما دې حال ته وګوره. وی ښه داسې وکړه ورشه او دې موسی علیہ السلام ته ووایه چې مرګ دې نه دی خوښ نو زه د یو غوی په شا لاس کېده او ستا د لاس لاندې چې څومره ویښته رالل د یو ویښته په عوض کې به یو کال عمر در کوم. خو دې وخت کې موسی علیہ السلام لږ سوچ کړی، غصې سړه شوې وه. ملک الموت واپس راغی وی الله راولېږلم چې ستا مرګ نه دی خوښ د یو غوی په شا لاس کېده د لاس لاندې چې څومره ویښته دې رالل د یو ویښته په عوض کې به یو کال عمر در کوم. وی بیا به سي وی بیا مرګ نه خلاصې غوښته دی لاره بله نشته بې د مرګ نه اخرت یقیني دی، جنت دوزخ یقیني دي، هغې له به خامخا ځي، نیک به جنت ته ځي بد به دوزخ ته ځي، بې د مرګ نه بله لاره نشته. اوس پېښور ته دی نو 20 لارې دي، په یو به ځې په بله به لاړ شي، نو بله به پرېږدې په بله به لاړ شي. اخرت ته جنت دوزخ ته د مرګ د لارې نه بغیر بله لار شته دی نه. وی ښه بیا مرګ دی وی بس دا اوسنی وی ټیک دی دا مې قبول دی نشي خلاصېدی د مرګ. یو عالم خوب ولید وی خوب وینم چې یو زمری را پسې لګېدلی دی، زه ترې مخکې مو دا زمری را پسې دی، زه منډه وام او زمری را پسې دی. ځنګل ته لاړم وی ځنګل ته چې ورسېدم یو اونه وه ما هغه اونې ته ټوپ کړې، اوچت شوم دا زمری راغی او د اونې د یوې ښکې راته ودرېد. وی لږ غوندې خو مطمئن شوم چې دا لکه زمری خو اونې ته نشي راختې دی، زه په دا اونه کې به ناست یم دا زمری به ستړي شي اخر به روان شي، خو هغه نه ځي. وی خوب اوس خوب کې خو سړی سوچ بل شانتي وي. وی مې چې دا به تر کومې په ونه کې ناست یم یو غټ خرام و د ونې وی په هغې ورو مې ځان اوتوخو او د هغې خرام سر له مې ځان ورسو په دې سوچ چې د خرام نه به ټوپ کړمه نو چې زمری تر څو رارسېدي خو د تنې سره ولاړ دی نو زه به ترې تښتېدلی
خوب وی چې لاړم هغه خرامه مې ونیوه او ځان مې ځوړن که چې ټوپ وامه چې ځان مې ځوړن که چې لاندې مې وکتل نو لاندې مې کوي دی د خپو لاندې او یو ډېر تاترین کوي دی او په کوي کې یو اجدها خامار دی خوله یې وازه کړې ده او دا زمری راغی د کوي په دې غاړه راته ودرېد اوهو دا څه په بلا واوړېدو په اونه کې مطمئن ناست وم دا خو بس یو سړی د څانګې پورې ونښلي او ځان شي بیا ونې ته خطې نه شي اوس خو زه واپس ونې ته هم نشم خطې او دا لاس به مې ستړي شي اوس لږ ساعت پس نو یو بلا و او دا دوه بلاګانې دي که د کوي غاړې ته پرېوتم زمري مې خوري او که کوي ته پرېوتم هغه خامار سره څه کوې وی په دې سوچ کې چې دا اونې د خرام ته مې وکتل نو په هغې تورې سپینې مږې نښتې دي کر 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 لکه د هرې په شانتې خوري او د نیمې نه زیاتې خرام پرې کړی دی لږ غوندې پاتې دی وی ما خو چې زه ما لاس به ستړي شي نو به غورځېږم دا خو که ځان ډېر هم ټینګم خو دا لږ غوندې ځای خرام پاتې دی باقي خو د سپینو او د تورو مږ وراله پرې کړی دی دا به شي په دې هیبت کې راویښ شو چې راویښ شو خپل استاد له لاړ وی صاحب داسې خطرناک د هیبت خوب مې لیدی دی وی دا خو تا ته رب العالمین د خپلې زندګۍ او د ژوند ټوله نقشه وښوله دا څنګه وی دا کم خرام پورې چې تا وی ځان دی دا ستا ژوند دی ژوند دا زندګي ده او دا کمې تورې سپینې مږې چې ته ولیدې چې دا خرام پرې کوي دا سپینې مږې ورځې دي او دا تورې مږې شپې دي دا شپې ورځې لګیا دي ستا د ژوند خرام پرې کوي رښتیا ووایه څوک د 50 کالو دی نو 50 کاله یې والا خرام پرې کړی دی څونه به پاتې ډېر لوی خرام د ژوند زمونږ ورې کټ شوی دی که چېرته عمرم میاشي نو یو معمولي توتن کې پاتې دی که عمرم یو ورځي یو پوټې غوندې پاتې دی که عمرم یو کالي لږ پاتې دی که عمرم 10 کالی نو 580 تېر شوي دي اندازې ته ګوره څونه خرام پاتې دی معمولي غوندې پاتې دی دا تورې سپینې مږې دا ورځې شپې دي او ستا د ژوند دا خرام چې دی لګیا دی کټ کوي د دې د نیمې نه زیات والی دی او دا کوي چې د خپو لاندې دا قبر دی او دا په کوي کې چې کم اجدها خامار دی دا مرګ دی مرګ دا به خامخا ټک در کوي بچ کېدی ته نشي نه د دې خرام نه بل خوا تلی شي دا به کټ کېږي او د کوي له بځې او د کوي په غاړه چې دا کم در پسې لګېدلې زمری دی دا ملک الموت دی دا ملک الموت دی دا ملک الموت تی پریدی نه دا د خلاصېدی نه شي دقې قبر له بځې او په قبر کې چې دا کم خامار دی دا مرګ به دله خامخا ټک در کوي دا حقیقت دی د دنیا په دې ژوند موږ څومره فخر کوو موږ وایو دقه ژوند زموږ زندګي ده اخرت ير مرګ بالکل ير دي زمون وی چې کله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا انسانان الله پاک د حضرت آدم علیه السلام د شانه پیدا کړل دا دونه واړه واړه پوټي پوټي نو مخامخ یې ورته ودرول چې مخامخ یې ورته ودرولو نو دې کې الله تعالی نمونه او نخ پیدا کړی وي چې دا مالدار دی دا غریب دی دا روغ دی او دا شل دی او دا ښکلی دی او دا بدرنګ دی دا نخې نښانې وي پکې نو حضرت آدم علیه السلام په هغه نښو نښانو د خپل اولاد وپېژند د الله نه یې تپوس وکړو وی الله دا څوک دی وی دا زما ستا بچي دی وی الله دا فرقونه دی پکې ولې پیدا کړي دي هلا سویت بین عبادک دا یو شان ولې نه پیدا کول چې ټول خشته وي ټول روغ وي په صحت برابر وي او ټول مزیدار وي دا فرق دی ولې کړی دی رب العالمین او فرمایل دا دې دپاره چې دې زما د نعمت شکریا ادا کړي دا چې کوم په یوه سترګه ړوند دی دی به د دواړو سترګو ړوند ته ګوري نو زما شکر به ادا کړي دا چې کوم په لاسو شل دی دی به دې ته ګوري چې د خپې خو مې روغې دي که نه په سترګو خو روغ یم که نه دا چې کوم په سترګو ړوند دی ابوی د لاسونه خپې خو مې روغ دي شل خو نه یم چې په پټ پاتونو توخېږم که نه کم بدرنګ دی دی بوی د یاره که بدرنګ یم او د امریکې او د برطانیې والا په شان سور سپین نیم خو شکر دی هغوی سره ایمان نشته ماله خو خدای ایمان را کړی دی که هر چا کې خدای پاک داسې یو خاص نعمت ایښودی دی چې دی د ځان نه لاندې ته وګوري به د خدای شکریا ادا کړي او که ځان نه لاندې ته نه ګوري بره ته ګوري د خدای شکر نشي ادا کول نو وی په دې کې بعضې بچیو د آدم علیه السلام چې د هغې د تندو نه ډېرې تیزې رڼاګانې تلې نو د الله نه تپوس وکړه الله وی دا پکې څوک دی وی دا ستا په اولاد کې پیغمبران دي
وی د یو کس د تندي نه ډېره غټه رڼا تله. نو آدم علیه السلام او فرمایل چې الله عرض وکړو چې دا پکې څوک دی چې د تندي نه ډېره تیزه رڼا ځي؟ وی هذا ابنک داود، دا ستا یو نوسیر داود بی نوم علیه السلام. د سجدې ډېرې کړي دي او الله ته جړاګانې زیاتې کړي. الله عمر دی ولا څونه مقرر کړی دی؟ 80 کاله. نو آدم علیه السلام ته الله دا ښودلی و چې ستا به 1000 کاله عمر چې د دې ته وکتل چې زما 1000 کاله دي او د خو 80 کاله دي، 1080 دا خو ډېر کم دی. وی الله دا عمر ول لږ زیات کړ. وی نه، ما هر چا له خپل مقرر عمر لیکلی دی، هغې کې نه یو سیکنډ مخکې والی کېدی شي نه رستو والی کېدی شي. وی ښه الله که زه وله د خپل عمر نه لږ غوندې ورکړم؟ وی انت وذاکه، دا ستا ورځه خبره ده، خو ګورې ستا به کمیږي. عمرونه ما ته لکه یو سړی 1000 روپۍ چاله ورکړي چې دا په دې 10 تقسیم کا، نو که یو له 100 ورکوي نو هم ټیک ده، که یو له 200 ورکړي نو بل له به کمې ورکوي. هغه روپۍ نه زیاتېږي، د یو به زیات شي د بل به کمیږي. نو که ته دله ورکې ورکه خو ګورې ستا به کمیږي. وی ښه الله زما د عمر نه وله 40 ورکه، 40 وله ما ورکه. دا یې ولې 40 ورکه او 40 خو ډېر شی دی. د آدم علیه السلام جنت کې او جنت کې عمر لا شمېرلی کېږي نه، دا زمانه دلته په دنیا کې شروع کېږي. هغه ته خو 1000 کاله چې دا خو ډېر لوی شی دی. وی چې آدم علیه السلام کله دنیا ته راغی دا خپل عمر به شمېره، نو چې 40 کم 1000 پاتې شو نو ملک الموت وله راغی. ملک الموت ورته وایي ستا ټیم پوره دی. آدم علیه السلام ته وایي سوچ وکړه. نو وایي زه خو الله راولېږلم ستا وخت پوره دی. وایي 40 کاله مې پاتې دي، ما ته الله 1000 ویلي دي او اعده دې شمېرم، 40 پاتې دي. وی ولې تا خپل نوسی داود علیه السلام نه دي ورکړې؟ وی نه، نه مې دي ورکړې. دروغ یې نه دي ویلې. په قرآن کې حدیث کې نبی علیه السلام نسیه و جحده، یېرو نو ځکه انکار وکړ. لکه د هغې عالم مثال داسې دی لکه سړی چې خوب وویني، چا ته خوب یاد وي چا نه یېري، یېري نو انکار یې وکړ. نو بچو یې هم یېره راځي او د خبرو نه انکار کوي. یو سیکنډ ورته صبر ونه شو، مقه 40 کم 1000 باندې ته سالاڼه. ګوره ټیم پوره دی بس. نو چې هغه مخلوق پیدا که دویمه خبره پکې وره، نو فرشتو الله نه تپوس وکړو. الله وی دا چې د دنیا کې بیا دا څوک دي؟ وی دا د آدم علیه السلام اولاد دی، دا به دنیا کې پیدا کېږي. وی دا به هم دونه واړه واړه وي؟ نه دا خو به غټ غټي، دا خو به ډېر شی وي. وی الله دا به دا دنیا کې څنګه ځایږي بیا؟ دا خو کربونه اربونه نه هم زیات دي. نو چې دا دې ته غټ غټ وجودونه ورکې نو دا به په دې دنیا کې ځایږي څنګه؟ الله فرمایل مرګ به پې راولم، څه به ځي او څه به راځي، یو ځای به ني دا ټوله، څوک به ځي څوک به راځي، چا نه به ځمکه خالي کوم او په چا به یې ډکوم. نو فرشتې عجیبه خبره کوي، وی الله چې مرګ دی ولا مقرر کو د دنیا نه ځي دې خوشحالونه دې د دنیا ژوند به څنګه تېروي، هر وخت به د مرګ په سوچ نن مرګ راځي او سبا راځي، نن راځي او سبا راځي. نو چې دا چا مرګ په ذهن کې وي اب ژوند څنګه تېروي، اب چا سره د خوشحالۍ خبره څنګه وکړي، اب چا سره ژوند څنګه تېر کړي. الله وی د دنیا د لذتونه به ورته داسې خواره کړم چې دا مرګ به ورته اړو یاد نه ير به دی. داسې ده اوس که نه ده؟ د دنیا بچي او مال او دولت او کاروبار داسې په دې ذهن کې خوږ دی چې مرګ یې خوږ دی. نو مرګ یو حقیقت دی، څوک ته انکار نشي. صرف یو خبره ده اخر کې درته وایم چې د مسلمان د پاره مرګ تحفه ده. موت المؤمن تحفه، د مسلمان مرګ تحفه ده، تحفه. ولی حدیث کې د هغې تشریح راځي چې موت مرګ هغه تحفه ده یوصل الحبیب الی الحبیب چې دوست د دوست سره ملاوي. مسلمان الله سره ملاويږي، مسلمان جنت سره ملاقات کیږي، د مسلمان د الله سره ملاقات کیږي، د مسلمان د پیغمبر سره ملاقات کیږي. دونه عظیمه تحفه بل کمه کیږي. زمونږ د دارالعلوم دیوبند اکابرو کې یو لوی بزرګ تیر شوی دی، ډېر لوی بزرګ، نو مې مانه دی وخت تیر شو. هغه چې کوم وخت کې وفات کېده دا شاګردان ته نه ګیر چاپېره تودي، نو هغې ورته وایي چې نه شیخ الهند صاحب نه دی، نو ګیر چاپېره ته شاګردان تودي، نو هغې ورته وایي چې صاحبه خدای دې جوړ که او موږ به دعا ورته کوو چې الله دې جوړ کو. خیر دی دا بیماری سخته په انسان باندې راځي او الله به دې جوړ کړي. نو چې دا خبره یې وکړله نه ورته غصه شو، وی خدای دې جوړ که او خدای د دنیا عمر زیات که. هغه دې ورته غصه شو، وی چپ ما مخکې دا خبرې کوې،
کوم شی چې زه د الله نه غواړم نو ماله په هغې کې نقصانونه راوباسئ، کوم شی چې نه غواړم نو ماله د هغې دعاګانې کوئ چې واپس په دنیا کې پاتې شي. غواړم د خدای نه. اوس که ته وایې چې د مرګ تمنا خو منه ده، مرګ به نه غواړئ. حدیث کې راځي که نه لا یتمنا احدکم الموت، چې د مرګ تمنا به نه کوي. نو ګورې حدیث کې ورسره دویم ټکي شته، هغې ته موږ نظر نه دی کړی. هغې کې دی چې لضر نزل به، چې په ده باندې یو ضرر تکلیف دی، د دنیا د بدن تکلیف وي یا د بچو نه دی به مرګ نه غواړي. او که دی د الله د ملاقات شوق کوي، دی د پیغمبر د ملاقات شوق کوي، دی د جنت د ملاقات شوق کوي، یا په دنیا کې د دین په فتنه کې مبتلا کیږي، بیا دا سوال جایز دی. ما ته به دا خبرې نه کوئ، زه خو د خدای نه غواړم. ما له یو دعا وکړئ شاګردانو ته وایي چې د ما له ایمان نصیب کړي، دقه دعا ده نه غواړم. حضرت ابراهیم علیه السلام له چې کله ملک الموت راغی وی الله راولېږلم چې تا نه څه وباسم، ټیم دې پوره دی. هغه عجیبه خبره ورته کوي، وی د ما یو سوال جواب به الله له ورسئ. یو وی ته الله ته ووایه چې ابراهیم علیه السلام ابراهیم و چې زه ستا خلیل یم، خلیل خاص دوست ته وایي. نو هل رأیت خلیلا یقبض روح خلیله، داسې دوست راته وښایه که نه چې دوست یې وجلی دی. زه ستا څنګه دوست یم چې ته ما وجنې، ما نه څه وباسې. ملک الموت لا رب العالمین لا. نو واپس راغی ابراهیم علیه السلام ورته وی الله ته زما سوال جواب ورسو. وی الله سو فرمایل، وی الله فرمایل چې ته دې زما د خلیل ته ووایه هل رأیت خلیلا یکره لقاء خلیله، چې داسې دوست چې ته لیدلی چې د خپل دوست ملاقات یې نه خوښ. زما څنګه دوست چې زما ملاقات ته نه دی خوښ. او خمر کې خدا الله ملاقات ته وی عجل تلوار کوه څه وباسه. نو د مسلمان د پاره مرګ تحفه ده، او چې دی پوره سوچه کامل مسلمانی. الله دې موږ سوچه کامل مسلمانانو کړو، تحفه ده. او کافر د پاره د خدای قهر او غضب دی. بس لو یعمر 1000 سنه، افسوس چې زمونږ زر کاله عمر وي، د دې نه هم زیات وي، ځکه هغوی صرف دنیا د آخرت وی نشته. شکر دی الحمدلله موږ له خدای جنت پیدا کړی، موږ له خدای د آخرت خوشحالۍ پیدا کړی. موږ د ښکلي پیغمبر امتیان یو، انشاءالله چې موږ له خدای د پیغمبر قرب او نزدېکت راکړي. ایمان نیم خدای نصیب کی سره د نیک عمله. نو د نیک عمل سره چې د ایمان نصیب شو نو مرګ تحفه ده، تحفه. او چې ایمان نصیب نشو یا نیک عمل دې نصیب نشو بیا ګوره تباهي ده. نو خبره مې د دې پورې کوله چې مرګ یو حقیقت دی، هېڅوک ته انکار نشي کولی، او زمونږ په ایمان دی. او مرګ به ځان ته کله کله یادی، کفا بالموت واعظه، چې مرګ دې ځان ته کله کله یاد کړه، د دې نه بهترین نصیحت بل نشته. الله دې زمونږ مرګ د ایمان نصیب وګرځولي. رمضان زکات وباسي، د په یکم رمضان د زکات رقم جدا که، خو لا پوره تقسیم شوی نه دی چې اتم لسم ورځې پس ورته نور رقم ملو شو. آیا دغه زکات د یکم د کافي دی او په نورو ښه؟ ګوره که په یکم کال کې به یو ځل زکات وباسئ، نو که په یکم رمضان ستا د زکات کال پوره شوي، نو یکم رمضان باندې د خپل مال حساب وکړه چې کال پې پوری زکات به ورکړي. د یکم رمضان نه پس چې کم کال مال راغی بس دې باندې خو دا به هغې سره نه جمع کېږي، دا به ورسره بیا دوباره جمع کېږي چې بیا بل رمضان راشي نو د دې به بیا ورکړي. کال کې ځان له یو ورځ مقرر کا، یہ کال پس کال چې کال دې په مال پوره شو بس په عقر حساب کوه. زکات ته جدا که کله دې ورکړی هم نه دی، خو چې زکات ته جدا که چې دا زکات پیسې دي او ټیم پې پوره شو، د هغې نه پس چې نور مال راغی دا به جمع کېږي، خو د بل کال دپاره تېر شوي دپاره نه. وی د ما د دوی ټسټ د اتوار پر ورځ الله دې پکې کامیاب کړي. څوک چې ټسټ کې شرکت کوي الله دې ټول کامیاب کړي.